بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. محترم، نن به موږ په دې باره کې بیان کوو چې آیا قبرونه پخول جایز دي او که نه دي. یو دویم خبره دا ده چې آیا د قبرونو د پاسه لیکل کول جایز دي او که نه دي جایز. دریمه خبره دا ده چې د قبرونو د پاسه آبادي کول او یا د قبرونو د پاسه ګرځېدل آیا دا جایز دی او که دا نه دی جایز. راځئ چې دا چې دی ترمذي شریف حدیث مبارک ته کوشو. ترمذي شریف اول جلد ابواب الجنائز حدیث نمبر 1035. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تی فرمائی قال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک من فرمائلی دا ان تجسس القبور دا چې دا قبرونه پاخه کړی شي یو و ان یکتب علیها او چې د قبرونو د پاسه لیکل وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دین هم من فرمائلی دا و ان یبنى علیها او دا چې د قبرونو د پاسه آبادی وشي. نبی علیہ السلام د دین من فرمائلی دا و ان توتا او بل خبره ده چې د قبرونو د پاسه خپې کېښودل شي یا د قبرونو د پاسه وګرځېدل شي. د دې څلور څیزونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک من فرمایلی ده. حواله ترمذي شریف اولنی جلد ابواب الجنائز حدیث نمبر 1035 نمبر حدیث دی. اوس راځو چې د امام ترمذي رحمت الله علیه عقیده په دې کې څه ده. دی فرمای قال ابو عیسی حضرت امام ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه فرمای وقد رخص بعض اهل العلم وی بعض اهل علم هغه چې دی رخصت ورکړی دی منهم الحسن البصری په دې بعض اهل علم کې حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه هم شامل دی. هغه فرمای چې دی اصبر کې ورکړی دی فی تتیین القبور چې دا قبرونه چې کوم دی د خټې ساز کړی شي. د خټې سازېدو مطلب یا رستو خی. وقال الشافعي او دغه رنګ امام شافعي رحمت الله علیه فرمای لا بس ان یطین القبر وای که چرته په قبر باندې اوبه واچول شي په دې کې څه بس نشته دا جایز دی. دا څوک فرمای امام شافعي رحمت الله علیه. د دلته کې تتین القبور معنی کړې ده یعنی هغه چړکو د اوبو چې کله په دې قبر باندې د اوبو چې کوم دی اترمکې واچول شي او دا حلقه دې دپاره اچي چې دا خور خپل قرار ونیسي دا خور خپل ځای ونیسي چې دا خور دوباره ونه ښویږي. نو دوی فرمایي وهذا جائز کما فی کتبنا ایضا وایي دا جایز دی لکه څنګه چې زموږ په کتابونو کې لیکل شوي دي. نو دا قبر د پاسه اوبو اچول جایز دی د دین معلومه شوله خو قبرونه پخول ناجایز دی. نبی علیہ السلام ته منې فرمایلی ده او سره د حوالې تاسو ته ویلی شو. بله خبره چې د قبرونو د پاسه لیکل هم ناجایزه دي. بله خبره د قبرونو د پاسه آبادي کول هم ناجایزه دي او د قبرونو د پاسه ګرځېدل او یا د هغې د پاسه نور چې دی خپې ښودل د هغې د پاسه کېناستل دا هم ناجایزه دي. نو دې څیزونو نه یقینا چې تاسو ځان ساتئ. الله جل شانه خو دې پې موږ د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي. هذا ظاهر دعوه ان الحمد لله رب العالمین.